السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو ملګرو، لکه څنګه تاسو ته پته دی چې یو میاشت تقریبا وشوه چې اویس خان یې ډیر په بېدردۍ سره شهید کړی و، خو د هغې چې کوم ملزمان وو هغه آزاد ګرځېدو. نن د کے پي کے پولیس د پیښور پولیس ډیره اهمه کامیابي ترلاسه کړې ده. دا ټولې خبرې در سره شیر کول غواړم. که دې نه مخکې تاسو زما چینل نه یې سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زما چینل سبسکرایب کړئ او د بیل بټن وښئ، ولې چې دې چینل نه به دغسې تاسو ته ډیرې معلوماتي ویډیو میلاویږي. ګرانو ملګرو، لکه څنګه تاسو ته پته دی چې یو میاشت وشوه تقریبا چې د اویس کوم قاتلان وو هغه آزاد ګرځېدو، خو نن د پیښور پولیس ډیره لویه اهمه کامیابي ترلاسه کړې دی چې په هغې کې د اویس خان په قتل کې ککړ 3 ملزمان نن نیولي دي. په دې 3 واړو ملزمانو کې یو قاتل چې کوم دی هغه د اویس خان د کوره دی چې د اویس خان د تره زوی دی او د اویس خان خورکی هم په دې تره زوی باندې واده دی، چې دا په 3 واړو ملزمانو کې یو هم دغه ملزم شامل دی. نن ملګرو یقینا د ټول د پښتنو دپاره ډیره د خوشحالۍ ورځ دی چې په هغې کې کوم چا د اویس خان سره کوم ظلم زیاتی کړی و چې په بېدردۍ سره یې شهید کړی و، نن هغه انجام ته ورسېدو او د پیښور پولیس هغه 3 واړه ملزمان نیولي دي، عنقریب جج ته عدالت ته مخکې کوي. ګرانو ملګرو، چې کله هم قاتل چې کوم ځای کې هم قاتل قتل کوي نو هغه ډیر هوښیار وي، خو د پیښور پولیس د کے پي کے پولیس د هغې نه هم هوښیار وي او همدغه قاتلان او همدغه ملزمان د پیښور پولیس بیا ډیر زر کردار ته ورسوي. یقینا ټولو پښتنو ته نن د خوشحالۍ ورځ دی چې څومره هم پښتنو د اویس خان په هغه کې آواز اوچت کړی و، د هغو آواز نن رنګ راوړو او د اویس خان 3 واړه ملزمان پولیس گرفتار کو. د نورو ویډیو پورې مې فالوی الله په امان ساتو. د خپل ځان او د خپلو بچو ډیر خیال ساتئ. د الله په امان.